اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم غواړو نن په نوې موضوع خبرې وکړو. هغه هم د ګرامر د برخو څخه یوه مهمه برخه ده چې هغه who ده. who as a subject and who as object. څه رقم موږ کولی شو who استعمال کو په انګلیسي کې او په کومو طریقو سره موږ کولی شو د who استعمال کو. خو مهمه دا ده چې تر ټولو دمخه تاسې موږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، غزني آنلاین ټیچ، تر څو د نویو ویډیو نه خبر شئ او که کومه پوښتنه لرئ موږ ته په کامنټ کې پرېږدئ او انشاءالله د موږ هغه د یوټیوب ادرس سره په څانګ کې یا هغه ویډیو کې یا هغې نشراتو برخه کې موږ نور هم د فیسبوک او ورپسې د واتساپ برخې لرو. په همغه برخو کې هم تاسو دپاره دا ویډیو نه جوړوو او هغه کې هم شیر کوو. خو تاسې مهرباني وکړئ موږ د هغه یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې تر ټولو دمخه اول ویډیو دې ته ځي او زیاتره وخت بیا داسې کېږي چې په همدغه ویډیو نه موږ د شاګردانو دپاره چې کوم نظرونه پوره کوي همغه نظرونو ته به موږ مستقیما ځواب ورکوو. تاسې کولی شئ په دغه نه کمنټونه پرېږدئ، کومه ستونزه لرئ، کوم ځای کې مشکل لرئ او بله ویډیو غواړئ چې تاسې جوړه کړئ، تاسې ته زه جوړه کړم، نو کولی شئ همدغه کمنټونه پرېږدئ. خو نن ښیو خو چې دی دا ډبل ایچ کوېشن ده، ورپسې موږ کولی شو چې د سبجیکټ په حیث هم استعمال کو او ورپسې د ابجیکټ په حیث هم استعمال کو. مختلفې نور هم طریقې هم لري، خو نن چې دا نن خو د سبجیکټ او ابجیکټ په حیث موږ استعمالوو. اول خو دا چې خو د څه لپاره استعمالیږي، ډیفینیشن تعریف یې چې ده چې هغه موږ داسې تعریفوو چې who is WH question or information question which is used per person. دا هغه یو معلوماتي سوال ده چې موږ د شخص یا اشخاصو لپاره استعمالوو. د خو یو معلوماتي سوال ده، خو دلته موږ په دوو برخو کې کاروو. یو موږ خو چې دا د سبجیکټ په حیث، بل چې دا خو د ابجیکټ په حیث، یعنې سبجیکټ ابجیکټ کې موږ څه رقم استعمالولی شو چې سبجیکټ دا ډور اپ ان اکشن، مخکې ویډیو موږ دا نه جوړې کړي دي، او ابجیکټ چې دا د سی اپ ان اکشن. نو اوس دلته موږ ښیو نمبر 1 کې موږ موضوع داسې ده چې who as object. who as object، who د ابجیکټ په حیث. څه رقم موږ کولی شو د who د ابجیکټ وظیفه په who باندې، یعنې مفعول وظیفه په who باندې اجرا کو. دا موږ څه رقم کولی شو، په کومه طریقې سره موږ کولی شو چې د who استعمال کو د ابجیکټ په حیث، او یا ورپسې who استعمال کو په شان د شخص سبجیکټ یعنې فاعل په حیث. څه رقم موږ کولی شو د فاعل په حیث، او څه رقم موږ کولی شو د مفعول په حیث استعمال کو. خو د خو چې دا معنی څوک ده، څوک، خو څوک. اوس څو نمبر 1 کې موږ په اول اگزامپل کې د ابجیکټ په حیث موږ ښیو، ابجیکټ د مفعول په حیث. اگزامپل مثال دا who is ممتاز watching، who is ممتاز watching. په دغه صورت کې دغه هو چې دا کله چې موږ هو کاروو، د هو ته موږ دلته یوه اشاره کوو. هو چې کله موږ کاروو نمبر 1 کې who is هغه شخص څوک ده، هغه شخص څوک ده، is ممتاز watching چې ممتاز وي ته لیدل کوي. کسا who is هغه شخص څوک ده، هغه شخص څوک ده ممتاز watching چې ممتاز ګوري یا ممتاز ورته لیدل کوي. دغه لیدل بیا دلته راجع کېږي چاته، دې خو ته، دا د خو ته راجع کېږي. who is هغه شخص څوک ده ممتاز watching چې ممتاز کسي. په دغه وخت کې لیدونکی څوک شو، یعنی سبجیکټ په دا جمله کې څوک شو، سبجیکټ په دا جمله کې ممتاز ده، ډور اپ ان اکشن ممتاز ده. نو ممتاز لیدل کوي، دغه ممتاز چې دا لیدل کوي، څوک ده چې د ممتاز وي ته لیدل کوي، هغه شخص څوک ده چې لیدل وي ته ممتاز کوي. یعنی ممتاز یو څوک ده، یو شخص ده چې هغه لیدل کوي، هغه څوک کسي. نو همدغه لیدونکی چې ده دې ته عمل رسیږي. د کوونکی د کار چې دا د سبجیکټ شو، سبجیکټ ممتاز شو، د لیدل کوي، خو چاته کوي دا مفعول شو، دې ته موږ مفعول یو. دغه چا یا څوک چې دا دلته د چا وظیفه اجرا ده، په دغه صورت کې د مفعول وظیفه اجرا کړې ده. who is هغه شخص څوک ده څه کوي، ممتاز watching چې ممتاز وي ته لیدل کوي. هغه شخص څوک ده چې هغې ته ممتاز لیدل کوي، یعنې کوونکی د کار چې دا سبجیکټ هغه چې ده ممتاز ده. نو کله چې موږ دې ته یو ځواب ورکوو، دې جملې ته موږ ځواب ورکوو، نو څه رقم کولی شو ځواب ورکوم دغه جملې ته. who is ممتاز watching، لیدونکی څوک ده، څوک ده چې ممتاز ورته لیدل کوي. نو موږ داسې یو ممتاز بیا سبجیکټ جوړو، ممتاز is
watching دې هو په حیث موږ استعمالو. ممتاز is watching اوس موږ خیو. ها ممتاز چې دغه ممتاز چې دا دلته موږ لیکو دې په حیث چې دا لیدونکی ممتاز ده نو ممتاز سبجیکټ شو. ممتاز is ممتاز is watching ممتاز is watching دغه ممتاز چې دا لیدونکی شو. هغه څوک د چې ممتاز ته لیدل کوي ته پښتنه شوی دو. اوس یې چې ممتاز is watching ممتاز چې دا لیدونکی خو بیا ممتاز ده. ممتاز چې دا لیدل کوي چاته کوي ممتاز is watching علي. د ممتاز چې دا لیدل کوي علي ته. نو دلته علي په ځای چې استعمال شوی ده په دا جمله کې د علي په ځای خو ده. خو د علي په حیث استعمال شوی ده دلته په دا جمله کې. خو لیدونکی په دغه جمله کې هم ممتاز ده او په دغه جمله کې هم ممتاز ده. دواړه په اکشن یعنی سبجیکټ وظیفه چې اجرا کړې دو په دغه جمله کې هم سبجیکټ وظیفه چې د ممتاز اجرا کړې دو او په دغه جمله کې هم چې دو سبجیکټ وظیفه چې دو هغه چا اجرا کړې دو هغه ممتاز اجرا کړې دو. اوس موږ خیو لکه دلته موږ داسې یو who is هغه څوک ده. who is هغه څوک ده ممتاز watching چې ممتاز کسي یا ممتاز ته لیدل کوي هغه شخص څوک ده. اوس موږ ته ښیي ممتاز is watching د ممتاز چې لیدل کوي is watching د ممتاز چې لیدل کوي د ممتاز چې کسي علي د علي ده د دې په حیث استعمال شو. نو دا چې pronoun تشتیل کېږي object pronoun په حیث استعمال شوی ده. object یا د object pronouns په حیث دا چې object تشتیل کېږي رسیو په اکشن ته. دا چې pronoun تشتیل repetition of noun یا instead of noun it's used instead of noun چې د نوم په ځای وکارول شي یا د نوم په ځای استعمال شي هته موږ ضمیر یو. نو دلته چې دغه یو خو ضمیر چې دغه ځکه استعمال شوی د مفعول په حیث دغه خو چې دا علي ده په اوله جمله کې لکه موږ داسې یو who is بیا یو who is ممتاز watching ممتاز چاته لیدل کوي. ممتاز لیدونکی شو. ممتاز یو سبجیکټ شو د لیدل یو فعل شو. دا چې چاته کوي د چا مفعول شو. نو فرست جمله کې موږ مفعول فوګته کو. فرست جمله کې موږ داسې خیو ممتاز is ممتاز چې دا watching لیدل کوي علي ته. دغه جمله کې علي چې شو دلته مفعول شو یعنی object شو. دلته موږ object یو یعنی who as object. او ورپسې بیا په سبجیکټ په حیث موږ سره کم کولای شو استعمال کو. خو موږ سره کم کولای شو سبجیکټ په حیث استعمال کو. اوس موږ خیو who is watching ممتاز. who is watching هغه څوک ده watching چې لیدل کوي. د څوک دلته لیدل کوي دلته د څوک چې دا لیدونکی ده دغه څوک چې دا څوک دا دلته سبجیکټ دا ډوله پنکشن ده. who is watching هغه څوک ده چې لیدل کوي ممتاز ده. دلته ممتاز چې ده ممتاز object ده. object یعنی مفعول ده ممتاز دلته. هغه شخص څوک ده چې ممتاز ته لیدل کوي. دا شخص موږ پیژنو. دا هر څوک چې ده یعنی هغه شخص کوونکی دی یو کار ده چې هغه لیدل کوي. د لیدلو عمل څوک ترسره کوي خو یې ترسره کوي. خو یو څوک ده او چاته لیدل رسیږي object ته ممتاز ته لیدل رسیږي. لکه who is watching ممتاز. who is watching هغه څوک ده watching هغه څوک ده چې لیدل کوي ممتاز ته. هغه څوک ده چې ممتاز ته لیدل کوي. اوس څه دی په سبجیکټ په حیث استعمالو موږ داسې یو موږ داسې یو چې علي is watching د خو په حیث ځای چې استعمالوم علي استعمالوم. علي is watching علي is watching ممتاز. علي is watching ممتاز. علي is watching ممتاز. علي اوس موږ دلته کسو علي اوس دلته موږ کسو چې علي is watching د علي لیدونکی شو. علي لیدل کوي چاته کوي ممتاز ته. دلته موږ داسې څه ووایو who is watching هغه څوک ده چې لیدل کوي ممتاز ته. د ممتاز مفعول ده او لیدونکی چې ده څوک چې دا شخص ده یو څوک دا لیدونکی ده چې هغه لیدل کوي ممتاز ته. د ممتاز دلته د خو چې دا د سبجیکټ ده د سبجیکټ په حیث کارول شوی ده دلته. او دلته د ځواب د پوښتنې کې دا شو علي is watching هغه علي ده دغه څوک دا علي ده watching ممتاز چې ممتاز کسي. خدای خو په زمونږ علي وکړو دلته علي is watching ممتاز علي لیدونکی شو ممتاز. دا معنی چې علي لیدل کوي ممتاز ته. نو خاله فقط د خو مونږ بدل کو. who is watching ممتاز. who is watching
who is دلته موږ اوس خو کسو who is ممتاز یا who is watching ممتاز هغه څوک دی چې ممتاز ته لیدل کوي د who is نه موږ لرې کوو دې به علي لیکو علي is watching علي لیدل کوي دې په حیث موږ چې لیکو علي لیکو پکې داس کې علي لیکم علي is watching ممتاز دغه علي چې دا دغه watching لیدل کوي ممتاز ته دغه علي چې دا اوس که هیوي دغه علي لیدونکی ده علي چې دا لیدونکی ده خو که چېرته موږ د علي حدیث نه لرې کړو علي نشته په داسې حال کې علي خو ده who is watching ممتاز هغه څوک ده چې ممتاز ته لیدل کوي زه یې یم علي is watching ممتاز علي ممتاز کسي علي لیدونکی سو سبجیکټ علي شو او ممتاز ته لیدل کوي هم کولی شي دا سټرکچر هم سمون وخورو کله چې دغه سټرکچر چې دي دوه جوړښتونه دي کله چې who plus helping verb استعمال شي who plus helping verb یعنی be استعمال شي اینو داسته بیا subject plus noun یعنی subject slash noun په د دوه کې یو استعمال شو subject یا noun وو دا پکې استعمال شو اینو داسته verb استعمال شو نو په دغه وخت کې د object نو وخت شوی دا اوس یې مونږ کسو خو دا دلته لیکل شوی دا خو دغه دا helping verb is چې دا تاسو کې موجود ده اینو داسته noun یا subject چې دا ممتاز نه هغه اینو داسته verb فعل چې دا watching ده نو په دغه صورت کې چانه د خو چانه بحث کوي د خو بحث کوي د ابجیکټ نه یعنی دغه صورت کې خو چې د ابجیکټ ده خو بیا سو دلته خو کسو کچې ته موږ دا کنسټرکچر په لوستلو کې یو جمله خو مو لیکلو د خو نو داسته هیلپینګ ورب شو او د هیلپینګ ورب نو داسته مین ورب شو او د داسته ناون شو نو په دغه وخت کې د خو چې د سبجیکټ ده د خو سبجیکټ ده لکه موږ دلته مثال یو خو چې دا خو خپل ولیکلو هیلپینګ ورب ایز دا او واچینګ یو ورب دا هغه نو داسته ممتاز یو ناون ده نو who is watching ممتاز هغه څوک د چې ممتاز ته لیدل کوي نو دغه موضوع تقریبا چې مهمه و بعض شاګردانو په مسنجر کې پوښتنې کولې چې د خو په حیث یعنی خو د سبجیکټ په حیث موږ څه کم کولای شو سو د ابجیکټ په حیث نو بیا موږ سبجیکټ هم پسې اضافه کو چې څه کم کولای شو خو د سبجیکټ په حیث استعمال کو نو دلته مدوره ته کې ته وخیلې یعنی who versus with the object who versus with object and who versus with subject خو د سبجیکټ سره مقابله او د سبجیکټ دی ابجیکټ سره او ابجیکټ دی خو سره په دغه موضوع نه مونږ تاسو ته وغږیدو خدای دې وکړي چې مو زده کړي وي او ورپسې په راتلونکي ویډیو ته منتظر اوسئ اوس ډېر شاګردان موږ پوښتنه کوي هماغه ته مسنجر کې موږ ته پوښتنې شته موږ لیکلي نوټ کړي دي هغې نمبر خپل رسیږي هغې مطابق هغې ته موږ یو ویډیو جوړو هماغه ویډیو د فوره موږ یو وخت ضرورت لرو یو وخت وقفه ورکوو چا نمبر چې مخکې وو کومه پوښتنه یې کړې وه او د ګرامر برخه کې وه نو هماغه اول ته ټولو دمخه موږ هغه مخته کوو چا چې پوښتنه کړې وه اول زه هم کولی شئ ویډیو وکړئ خپله پوښتنه مو موږ په مسنجر کې فیسبوک ټویټر موږ اکاونټونه انشاءالله په همدغه پیج کې شته په دغه کې موجود دي چې فیسبوک صفحه موږ دو پیج دا غزني افغانیار آنلاین انسر سنټر دا موږ چې د موږ پیج د فیسبوک پیج د چې زیاتره شاګردان موږ ته د هغې د لارې چې غزني خان افغانیار دا مو آی ډي د اډمینیزم نو همدغې وجې نه موږ ته په مسنجر کې شخصي ګروپ کې مسنجر کې موږ ته شاګردان هغه ریکویسټونه درخواستونه میسیجونه پرېږدي هغې مطابق موږ هغې ته یوه ویډیو جوړوو چې بعضې شاګردانو زیاتره شاګردانو غوښتنه د دغې خو د ابجیکټ په حیث کړې وه چې څه رقم موږ کولی شو خو د ابجیکټ په حیث استعمال کړو نو موږ سبجیکټ هم پسې اضافه کړو دواړو په موضوع کې تاسو ته وغږېدو بس تر دغه ځای پورې بس د ویډیو نه اوږدو خو موږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ غزني آنلاین ټیچ ښه وخت ولرئ ښې شپې تینکس مننه